موږ د دې خلکو ټولې پوښتنې راخیستې دي او دا شیبه موږ پکتیکا کې د پکتیکا له مرستیال والي حاجي مولوي صاحب محیب الله حماس صاحب سره یو تر څو د خلکو یا د پوښتنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړو. حاجي صاحب محترم، تاسو ته ښه راغلاست وایي، ستړي مه شئ، هر کله راسئ. د وړممۍ ولسوالۍ په اړه که ووایاستئ چې په دغه ولسوالۍ کې ستاسو دولتي خدمات څه ډول وړاندې کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو او له تاسو ټولو کارمندانو او کارکوونکو او لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او سلامونه تقدیموم. له تاسو نه هم مننه کوم. راځم دې سوال په ځواب کې دومره ویلی سو چې وړممۍ یو هغه ولسوالۍ ده چې ډېره لرې او پرته ولسوالۍ ده چې په تېر شل کلن دور کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې او تقریبا هلته که د فواید عامې له لارې دي، سړکونه یې ډېر خراب دي او کلینیکونه نشته ورته او د مکاتبو او د تعلیم و تربیې په بخش کې هلته کوم خدمات نه دي سوي او داسې د شبکو په اړه باندې هم ویلی سو چې هلته هېڅ کوم قسم شبکې نه دي وړل سوي. دا ټول شیان موږ ته د تېر جمهوریت حکومت په میراث راته پاتې سوي دي او اوس انشاءالله امارت کوشش روان کړی ده او موږ خپل د ولایت مسؤلین ټول په دې هڅه کې یو چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ، لرې پرتې سیمې چې هلته خلک له ډېر قسمه نعمتونه محروم دي، هغوی ته موږ خپل خدمات وړاندې کړو، هغوی ته خدمتونه وکړو. نو دا کوششونه دي او هڅه هم ده انشاءالله او په آینده او په راتلونکي کې به انشاءالله ډېرې لاسته راوړنې موږ ولرو. حاجي صاحب، دغه ولسوالۍ کې پخوا به د دې ولسوالۍ خلک چې کله به یې دوی حقوقي معاملې پیدا کېدلې یا به یې ورځنۍ کومې ستونزې په دولت پورې بندېدلې، حتی کله چې به د دوی د تذکیرو د جوړښت خبره راله دوی اړ تر څو مرکز ښرنې ته سفر وکړي. اوس هلته دولتي خدمات څه ډول وړاندې کېږي؟ لله الحمد اوس هلته په عادي ډول باندې لکه په نورو ولسوالیو کې چې کوم خدمات وړاندې کېږي هلته هم دغسې خدمات وړاندې کېږي. د تذکرو مشکل هلته مو خپل مدیریتونه ورته فعاله کړي دي، هغه کاغذي تذکرې اخلي او نور بیا چې کله دوی بایومټریک کوي او بیا دلته راځي مرکز ته، ځکه د بایومټریک موږ خالص یو مرکز لرو چې هغه په مرکز کې د دوی هغه ده دستګاوې دلته پرتې دي او دلته یې بایومټریک کېږي. نور انشاءالله دومره ویلی سو چې که حقوقي موضوعات دي لله الحمد هلته خپل حل کېږي، حقوقي مدیران هم ورته لرو، هلته مسؤلین ورته لرو، ولسوال لرو، قمندان لرو، هغه ټول موضوعات یې هلته له نږدې حل کېږي. که کله بیا داسې غټه موضوع وي، غټ مشکل وي، نو بیا د ولایت په جریان کې لویږي د خپل ولسوال لخوا نه، د ولسوالۍ لخوا نه بیا ولایت رسیدګي ورته کوي، هلته حتما هغه کوم مشکل چې وي هغه مشکل ورته حل کوي. حاجي صاحب، په دغه ولسوالۍ کې تقریبا لکه تاسو چې په خپلو خبرو یاده کړه چې د تېرې ادارې نه په میراث ډېر څه موږ ته پاتې دي چې اوس یې باید د افغانستان اسلامي امارت ترسره کړي. یوه لویه ستونزه د دوی د مخابراتي شبکو نشتون و، یعنې په شلو کلونو کې هلته تر اوسه تېره اداره نه وتوانېدلې چې مخابراتي شبکې فعاله کړي. د خلکو غوښتنه دا وه چې باید دلته مخابراتي شبکې فعاله سي. څومره مو ورته پاملرنه ده او تر اوسه مو څه کړي؟ لله الحمد دومره ویلی سو چې تقریبا څو ورځې وړاندې موږ په څو ولسوالیو کې بالخصوص د وړممۍ په ولسوالۍ کې چې هلته د دریو ځایو څخه مخکې سروې وسوه او بیا په دریو ځایو کې نقطې واخیستل چې په خپله د مخابراتو د ریاست رئیس صاحب ورسره تللی و له خپلو انجینرانو سره او له خپلو مسلکي کسانو سره، هلته یې له دریو ځایو چې نقطې اخیستې دي. نو په راتلونکي وخت کې به انشاءالله العظیم په ډېر زر او ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله هلته د سلام شبکه چې زموږ دولت شبکه ده، د امارت شبکه ده، د حکومت شبکه ده، هغه به هلته انشاءالله فعاله سي او تر څو هغه خلک له دغه نعمت نه برخمن سي. حاجي صاحب، د مرستو یوه بله خبره وه چې د خلکو په خولو کې اوښته راوښته، د دوی غوښتنه دا وه چې په تېر کې له موږ سره هېڅ ډول مرستې نه دي ترسره سوي. آیا تر اوسه پورې له دغې ولسوالۍ کې تاسو کومې مرستې کړي دي د همکاره مؤسساتو په مرسته یا هم ورته پروګرام شته؟ او بالکل الحمدلله دغه خاص کر د وړممۍ ولسوالۍ، واجخوا ولسوالۍ او د تروې ولسوالۍ چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي، موږ په ډېره عاجله توګه باندې هغوی ته مرستې رسولې دي. بالخصوص د وړممۍ ولسوالۍ کې اوس 2,500 کسانو شاوخوا 2,500 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي او سروې لا روانه ده. انشاءالله په راتلونکي به
نور هغه کسان چې هغه له ډیر غریبان دي او بیچارهګان دي او هیڅ قدرت او وس نه لري، انشاءالله هغوی ته به هم د هغوی به هم سره یوسي او هغوی ته به مرسته ورسېږي. د ښوونځیو دا چې سبا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې به ښوونځي بیا پیل شي، د ښوونځیو د پیل ورځ به وي چې په دې کې به بېلابېل مراسم وي. د دغه خلکو هم غوښتنه وه چې په دغه سیمه کې د هم ښوونیز بهیر ګړندی سي، تیز دي سي، روان دي سي. نو تاسو به دغو ولسوالیو ته د ښوونځیو د بیا احیا په برخه کې څه وکړئ؟ انشاءالله العظیم موږ خوشبین یو چې په راتلونکي سبا یا بل ورځ دغه د تعلیم و تربیې له لارې هغه ټول مکاتب خلاصیږي او دغه یو ورځ ده د معارف. انشاءالله په ټول ولایت کې به د معارف سلسله شروع کیږي یا خپل شاګردان چې کوم مکاتب و لیسو ته ځي هغه به حتما حاضري لګوي او ځي به خپل درسونه به برخمن وي. خو داسې وړومې ولسوالۍ یا نورې داسې پرتې لرې ولسوالۍ دي انشاءالله هغوی ته د موږ پاملرنه هم شته او تقریبا په تیر اداري مجلس کې د موږ په دې باندې پرېکړه هم وشوه چې دغو ولسوالیو ته چې څومره عاجل کیږي باید پاملرنه ورته وکړو چې د معارف رئیس خپله په دې کې شتون درلود. نو یو لړ هغه شیان لکه اوس تعمیر نسته، نو هغوی دپاره موږ د تعمیر طریقه څرنګه جوړه کړو. نو اوس د ابتدایي هغه دپاره موږ دا ترتیب جوړ کړی دی چې د کلیو بیا رغونې د انکشافي دهات له ریاست نه دغه مرسته وغوښتله چې د هغوی سره یو څو خیمې پرتې دي چې هغه خیمې موږ ته راکړي او موږ هلته یوسو انشاءالله د معارف په بخش کې هغه ولسونه او هغه شاګردان او هغه ماشومان او د موږ بچیان دا ځینې برخمن سي. نو دا هم کوښښ ده او هڅه هم ده انشاءالله په راتلونکي کې به انشاءالله نور کوښښونه کوو. هغه مکاتب چې په دغه ولسوالیو کې ول خو په نوم باندې مکاتب ول، یعنې درسونه نه ول پکې یا معلمان نه ول پکې یا کوم خدمات نه دي پکې سوي، نو انشاءالله هغوی دپاره مو هم ترتیب نیولی ده او معلمان ورته برابر کړي دي. انشاءالله کوښښ هم ده چې هغه مکتبونه به هم ورته خلاصېږي. هغه لرې پرتې سیمې چې کوم دي چې هغه له مرکز د وړومې له مرکز نه لرې دي، د ولسوالۍ له مرکز نه لرې دي، کلي دي، هغوی ته به انشاءالله هغه ابتدایي ښوونځي هم ورسېږي. د روغتیا برخه یوه بله اړینه برخه ده چې تر ډېره بریده پورې خلک د دغه وړومې ولسوالۍ اوسېدونکو به خپل ناروغان ګاونډي هېواد پاکستان ته د تداوي لپاره وړل او یا به یې هم مرکز خرنې ته چې ډېر وخت به دوی په دغه لار کې د دوی ناروغانو خپل ژوند هم له لاسه ورکول. د روغتیا په برخه کې به مو ورته پاملرنه څه وي او په اړوندو ادارو به مو غږ څه وي؟ موږ لله الحمد د عامې روغتیا له وزارت سره هم مجلسونه کړي دي په دې مورد باندې. هغوی هم انشاءالله موږ ته اطمینان راکړی دی. یو څه سیار کلینیکونه هم راکړي دي چې هغه موږ هغو سیمو ته چې هغه لرې او پرتې سیمې دي هغوی ته هم لېږلي دي او هلته خپل خدمات وړاندې کوي او اوس هم په کار باندې بوخت دي. او انشاءالله امید هم ده چې انشاءالله په دغه لرې پرتو ولسوالیو کې او لرې پرتو سیمو کې هلته هغه چې کوم کلینیکونه دي هغه ورته معیاري کړو او هغه ورته په لوړه سطحه باندې ورته جوړ کړو چې هلته کم از کم چې هغه هلته د دوی هغه معالجه هلته وسي، د دوی علاج هلته وسي. که بالفرض و تقدیر بیا هم ضرورت پیدا کېدل نو مرکز ته به بیا را انتقالیږي. خو کوښښ هم روان ده، هڅه هم روانه ده. انشاءالله یو څه م کړي دي او انشاءالله په آینده کې وعدې راسره سوي دي. امید لرو چې انشاءالله په هغو وعدو کې له موږ سره خپل هغه مربوط مسؤلین چې کوم دي هغه راسره په وعده کې پوره واخیږي. دغو ولسوالیو ته لویې لارې هم نه دي جوړې سوي. د خلکو یوه غوښتنه دا هم وه چې که ولایتي اداره د دوی غوښتنې تر اړوندو وزارتونو ورسوي یا یې تر خپلو مشرانو ورسوي تر څو د امکاناتو د پیدا کېدلو په صورت کې دغو ولسوالیو ته یا د لویې لاره پخه سي. په دې کې هېڅ شک نشته چې له جانخیل ولسوالۍ نه لاندې تقریبا خوشامند او ډیله او وړمو یوازې خواطروي دغه څو ولسوالۍ راځي چې 5 ولسوالۍ دي چې د دغو ولسوالیو ته چې کومه لاره غځېدلې ده عامه لاره عام سړک دا بالکل خام ده او په دې کې هېڅ مشکل نشته، هېڅ شک نشته. خو داسې موږ د فواید عامې له وزیر صاحب سره هم عمري صاحب سره مجلسونه کړي دي او داسې هم د فواید عامې رئیس هم دې ته کړی دی، هغوی سره هم بعض مجلسونه هم کړي دي. نو انشاءالله امید لرو چې په راتلونکو کې موږ دغه خپلې هڅې ګړندۍ کړو او دغه د ولس غږ
تر مربوط مرجع پورې ورسوو تر څو وکولای شو چې دغه ولس ته خدمت وسي او په صحیح معنا او په صحیح طریقه باندې خدمت ورته وسي. هلته تر اوسه پورې که ستاسو فکر وي په دغه ولسوالۍ کې هغه د بازار جوړښت هم په یو معیاري شکل نه ده ترسره سوی. کله چې خلک دغه بازار ویني داسې فکر کوي چې موږ یو کنډواله کلي ته داخل سو یا یو ویجاړ سوي ښار ته داخلیږو. دا ښار هم جوړېدلو ته اړتیا لري. نو کله چې ښار جوړیږي نو په دغه سیمه کې به ښاروال هم پیدا کیږي، ښاروال به هم فعاله کیږي. نو کار ته ډیره اړتیا ده. د ښار د بیا جوړولو لپاره به مو هغه ارګانونه چې په دغه کې دوی ونډه لري کومې غوښتنې ترې لرئ تر څو پورې د وړمومۍ بازار هم د نورو بازارونو په شان ودان کړي؟ موږ انشاءالله د دې کې خو هېڅ شک نشته چې د وړمومۍ بازار چې دغه یو داسې بازار داسې ړنګ او کنډواله رقم بازار ده، کوم معیاري بازار نه ده. خو د ښارسازي وزارت نه هم غوښتنه ده او داسې د لوی ښاروالي نه هم غوښتنه ده چې هغه زموږ ولایت ته په پوره معنا باندې توجه ورکړي تر څو زموږ هغه کنډواله بازارونه چې هغه په معیاري ډول باندې جوړ کړي تر څو د حکومت عواید هم زیات سي او ولس ته خدمات هم صحیح وړاندې سي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی بیا سره له دې ټولو ستونزو سره چې موږ یادې کړې له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي چې تر ټولو ستونزو یې موږ لپاره ښه خبره دا ده چې امنیت خوندي سوی. دغه خلک وایي چې پخوا به موږ کله چې به لمر خاته بیا به د کور نه راوته او لمر چې به لوېده بیا به له کور نه بهر نه سوی وتلی. اوس وایي چې شپه او ورځ موږ مزل کړای سو، تګ راتګ کړای سو، هېڅوک هم په وړاندې ستونزې نه جوړوي. مجاهدین په بېلابېلو سیمو کې په ګزمو پیرو باندې بوخت دي. د امنیت شتون ته نور هم څومره ژمن یاستئ؟ انشاءالله لکه څومره چې عام ولس خوشبینه دي او هغه خوشحاله دي په دې د امنیت په بخش کې، نو انشاءالله د موږ همیشه هڅې هم دا وي او کوښښونه هم دا وي له امنیتي ارګانو سره وخت په وخت باندې مجلسونه وي. موږ هماهنګي مجلس لرو، په هماهنګي مجلس کې موږ دغه ټول شیان سره یادوو. څومره امنیتي ارګانونه دي هغه په هماهنګي مجلس کې شتون لري. هلته بیا په یو داسې کار باندې پرېکړه کوو چې هغه ولس ته په فایده باندې وي او د دښمن یا د داسې د غلا او د دې شیانو په اصولي مخه پکې نیول کېږي. نو قسم قسم تدبیرونه کوو او هغوی دپاره هم خپل ترتیبونه هم نیولي دي او په آینده کې به هم انشاءالله دغه هڅې زموږ ګړندۍ وي. په وروستیو کې مو د دې سیمې د خلکو نه یا په ټوله کې د ټولو پکتیکاوالو هېوادوالو نه به مو غوښتنه څه وي چې د امنیت په تامین کې د بیا رغونې په برخه کې ځکه له یو لاس نه ټک نه خیږي. کله چې ولس او دولت دواړه سره په ګډه کار وکړي ټولو ستونزو ته په سم وخت رسیدګي کېږي. له عام ولس نه مو غوښتنه دا ده د امنیت په بخش کې چې هر هغه څوک چې تاسې ووینئ چې هغه د په یو داسې جامه کې وي په مسلح شکل باندې وي، یو چاته ضرر رسوي، یو چاته مشکل رسوي، زموږ د امنیتي ارګانو هغه نمبرې شمېرې چې کومې دي هغه په هره ولسوالۍ ته رسېدلي دي، هر چا ته رسېدلي دي. له هغوی نه غوښتنه دا ده چې تاسې کوښښ وکړئ موږ ته هغه مشکوک کسان چې هغه مشکوک وي او تاسې ته شک درلودي چې یاره دا کسان چې کوم دي دا کېدای شي خطرناک خلک وي، نو د موږ امنیتي ارګانو ته تاسې اطلاع کوئ په وخت باندې تر څو امنیت خوندي سي او هغه کسان چې هغه مشکوک خلک دي او هغه ونیول سي او ګرفتاره سي، هغه تعقیب سي او له هغو نه معلومات وسي، تحقیق ځینې وسي تاسې کوم ولې راغلي یاست او څه کوئ او څه دپاره دلته ګرځئ تر څو هغه د ولس امنیت ښه خوندي وساتل سي. نو که ولس له موږ سره په دې شي کې همکاري وکړي نو دا به د دوی غټه همکاري وي له حکومت سره، له دولت سره او بلکې له ټول ولس سره به همکاري وي. او بل هم په عام هغه کې خاص کر بیا د تجارانو ورونو نه چې د پکتیکا تجاران دي له هغو نه هم غوښتنه دا ده چې راسئ خپل ولایت ته، خپل ولایت آباد کړئ، په خپل ولایت کې خپله سرمایه ګزاري وکوئ او دلته د دې ولایت ته یو خدمتونه وړاندې کړئ او کم از کم دلته د موږ دغه بېچاره ولس، دغه بېچاره خلک تر څو هغه د تاسې له خدماتو نه برخمن سي او دلته چې هغه خلک چې هغه کمزوري دي، هغه کوم پیسې نه لري یا کوم مدرک نه لري او هغه د تاسې له دغو چې دلته تاسې خپله سرمایه ګزاري کوئ چې هغه په هر بخش کې وي، نو تر څو هغه به هم له تاسې له دغه هغه نه برخمن وي او مشکلات په د هغو حل کېږي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو له موږ سره مو خبرې وکړې. الله خوشحاله اوسئ.
قدرمنو لیدونکو د پکتیکا مرستیال والي حاجي مولوي صاحب محیب الله حماس صاحب و چې د 7 مې د ولسوالۍ د ولسونو په ستونزو یې راسره خبرې وکړې. ستاسو له ملتیا نه هم ډېره زیاته مننه. کورمه ده.